अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। په د نننۍ ویډیو کې به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره د محبت ذکر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امتیانو سره ډیره زیاته مینه لري او ډیره زیاته مینه ورسره کوله. و یو ورځ جبرائیل علیه السلام راغی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې اې د الله رسوله ما نن د جهنم سره راغلی ما جهنم مې کتلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي که نه چې تا په جهنم کې څه ولیدل؟ نو جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې اې د الله رسوله د جهنم 7 درجې دي. په 7 درجو کې که نه په پهله درجه کې به فرعون په دویمه کې به شداد په دریمه کې به منافقین اور مشرکین داسې رالو. جبرائیل علیه السلام 6 درجې ورته وښودلې چې په 8مه درجه باندې راغی، نو جبرائیل علیه السلام خاموش شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې اے جبرائیل ته ولې خاموش شو؟ نو دو ورته ویلې چې یا رسول الله ته به برداشت نه کړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه ما ته وښیه چې په دې 8مه درجه کې به څوک. جبرائیل علیه السلام ورته ویل چې یا رسول الله ته به نه کې برداشت، دته نه ما ته راوښیه چې په دې 8مه درجه کې به څوک. نو جبرائیل علیه السلام ورته ویلې چې په دې 8مه درجه کې به ستا ګنهګار امت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شو، دومره سخت جړل کنه و چې دی به د حجرې نه راووتو رالې مونځ به پړاو کو کنه واپس به خپلې حجرې ته لاړو او په خپله حجرې کې به د سوای د جړا نه د هېڅ اواز به هم نه راتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات جړل. وایي چې کله صحابه دا وکتو نو صحابه وویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې د مونږ سره خبرې نه کوي، راشي مونځ پړاو کې او دننه حجرې ته لاړ شي او جاړي. نو بیا چې ورغلی حجرې ته ورته ورغلو دروازه یې ورکټکټاو کا چې اې د الله رسوله د مونږ څه کومه داسې ګناه شوې ده چې ته د مونږ سره خبره نه کوې؟ که مونږ داسې غلطي کړی مونږ به د تاسو نه معافي وغواړو. دروازه کلاو کا، دننه نه سوای د جړا نه د هېڅ شي اواز هم نه راتلو. نو په دې وخت کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه لاړې کور ته، فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنه یې راوغوښتله. چې کله فاطمه راغله نو فاطمې ورته ویلې که نه دروازې کټکټاو کې چې ای بابا جانا زه ستا هغه لور راغلی یم چې زه ستا کور ته به راتلم، ته به زما د استقبال دپاره مخته راتلې. زه هغه لور راغلی یم چې زه به ستا کور ته راتلم تا به خپل قالین ما ته بیچاولو. ای د الله رسوله دروازه کلاو کا، ای بابا جانا دروازه کلاو کا. و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه کلاو کړه که نه نو ټول صحابه په جړا شو، ټولو صحابه وجړل. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وایي و ای بابا جانا ته ولې جاړې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې فاطمه جبرائیل علیه السلام راغلی و. جبرائیل ما ته ویلې چې ستا ګنهګار امت چې کوم دی هغه به جهنم له ځي، عزت د دې دپاره جړم چې یا الله زما امت د جهنم نه بچاو کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت دپاره ډېر زیات جړلی و. و داسې به جړل که نه چې الله تعالی به ورته ویلی چې ای زما حبیبه ته ولې دومره جاړې؟ ما تا ته کله ویلي اوس ته دومره زیات جاړه، بس که که نه ډېر خو مه جاړه. وایي د قیامت ورځ نه ده داسې وحشیاناکه ورځ به یې که نه داسې سخته ګرمي به وي. وایي انبیا به وایي چې نفسي نفسي، آدم علیه السلام به وایي چې نفسي نفسي، آدم علیه السلام به وایي چې یالله ما بچاو کا، یالله ما بچاو کا. نوح علیه السلام به وایي چې نفسي نفسي، موسی کلیم الله به وایي چې نفسي نفسي. وایي ابراهیم علیه السلام به وایي چې یالله زما او ستا د یارې او د دوستۍ واسطه یالله ما نن بچاو کا. وایي عیسی علیه السلام به وایي چې یالله زه نن د خپلې مور د مریم سوال هم نه کوم، یالله ما بچاو کا. وایي په دې حالت کې نه ده که نه یو اواز به راشي، هغه اواز به ډېر درد بری आवाज है. په هغه आवाज کې به د فاطمې ذکر نه وي، په هغه आवाज کې به د حسنین ذکر نه وي، په هغه आवाज کې به نفسي نفسي نه وي، په هغه आवाज کې به چې یا رب امتی یا رب امتی. هغه आवाज وایي چې یا الله زما امت بچاو کا، یا الله زما امت بچاو کا، یا الله زما امت بچاو کا، یا الله زما امت بچاو کا. کوم امت؟ هغه امت، هغه بې وفا امت چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل درود هم ګواره نه کوي. هغه امت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طور طریقې یې کړي دي، هغه امت
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په لاره باندې تلل نه غواړي. زما پښتنو، که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو کامیابه شئ که نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې اپناو کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت اپناو کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت اپناو کړئ. چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې ځو، نو الله به الله تعالی مونږ ته کامیابي راکوي. مونږ خو نن سبا هر څه کوو. کله مونږ سوچ کړی دی چې مونږ د چا امتیان یو؟ مونږ د هغه نبي امتیان یو چې انبیاو خواست کړی دی چې الله ماته د په امت کې شمار کا. هغه نبی چې انبیاو خواهشات درلودو چې الله د په امت کې، اور الله تعالی مونږ ته هغه نبی راکړی دی. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت مونږ ته نصیب شي، نو یاد وساتئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې وځو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت به اپناو، اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت به اپناو، اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په خپلو قرو کې به راولو او په خپله معاشره کې به راولو، چې د څو پورې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار نه یې تللی، چې څو پورې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه یې اپناو کړی، چې څو پورې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو او په سنت باندې عمل نه یې کړی، د همره پورې به زمونږ زندګۍ بېچین او بې سکونه بې خونده ژوند به وي. که چېرته تاسو د ژوند نه خوند اخلئ، په ژوند کې سکون غواړئ، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت اپناو کړئ. نو الله تعالی څخه دعا کوئ چې الله تعالی دې مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صورت، په سیرت، اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې د چلولو، اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت کولو، اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.